احمد ضیاء خلیفه سمره قدس الله سره یغ به موږ ته د تصوف په بنیاد د خپل شیخ د محبت په بنیاد دغه آیات مبارکه دغه مثال ویلی وای چا سره د چې بیعت وکړو دیغه سره کامل عشق کامل محبت په یغه کامل اعتماد کوه بیا چې هر چیرې وی لري ک نږدې د تا کار جوړیږي خدای چې چیرې د حالت صفت واورید چې په پلان کې ځکه یو لوی بزرګ ده او تاسو او داش په بزرګی ته چې زر زر ځان بزرګ کم الته لاړې الته د مثلا یو څه آثار ولیده په یغه مجلس کې د خپل شیخ باندې دستی اعتماد کمزور شو کنه شو چې کمزور شو لار کار خراب شو نن الته تللی نن الته تللی نن الته تللی نن الته صحبتونه منع نه ده د نیکو خلکو د مجلسونو ممانعت نشته شریعت کې خو فنایت کې خبره ده فنا فی شیخ به وی په یو شیخ به عاشق کېږي او بل مجلس کې کدی بل چا په توجه کې دی بل چا په صحبت کې اثر درته پیدا شوم اتابع عقیده دا وي چې دا ټول د ما د خپل شیخ نه دي دا د بل په مجلس کې چې اثر پیدا کیږي دا د اثر ځای ته څا برابر کړی چې خپل شیخ سره بیعت نه وای د دغه لیارې در خلاصه کړی نه وای د بل ځای کې چیرې اثر پیدا کیږي او په دې مرګري پوه شو اوس مرګري دلته کم دي زه اکثر جلسو کې وایم خپل شیخ چې درته وی چې د ما اجازه د ورشه پلانکای وظیفه درکې بدلته بیا په زړه کې شک ما در ګرځوي الته هغه کې مشکل نشته دا چې کمال په بل ځای کې غواړي کمال په بل ځای کې غواړي چې هر پلانکای ډیر لوی بزرګ د خلک ډیر صفت کوي نو الته لا شکار به د زر جوړ شي پلانکای ځای کې پلانکای ځای کې پلانکای ځای کې هغه څه هغه درنه لاړ شي دا آیت مبارکه به پاک کې ویلې یک بگیر محکم بگیر و از یکی گوی و از همه یک سوی باش یک دل و یک قبله و یک روی باش کار الته جوړیږي چې د یو رب کریم عبادت کې چې معمولی شرک ریاب کې راغله عمل ته اعتبار بیاشته فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا خدا قانون ده کنه الله تعالی هغه عمل نه قبلوي چې بل ورسره شریک شي د تصوف یو بیان ما 2 غنټې کې یو نیمه غنټه کړې ده خو خلک ګوري نه یموږ ما همیشه هغه خبرې په یاد نه راځي ځکه یو ځای کې کله په یو کتاب پیښ شو هغه وګورو بیا بیان وکړو وای دی الله عادت دا چې شرک نه قبلي نو پیر خو مظهر د صفاتو د خدای د نو پیر به څنګه شرک قبول کی چې یې د مرید او منډه په بل پسې وای دا وای به څنګه قبول کی تاسو فکر دا ولې خو وای مظهر د صفاتو د رب ده چې خدای پاک په دغه باندې ناراضه کیږي چې ته د عبادت کې د سره بل څوک شریک کړي نو ولی بیا څنګه په دغه باندې راځي چې ته د په ځای کمال په بل ځای کې وینې نور چې الله راته وی چې اطیع الرسول دا اطاعت چا ده د الله تعالی ده اول الامر اطاعت چا ده د الله تعالی ده اوس مې ویلې چې شیخ درته وی چې ورجک چا وظیفه درکې دا خو د شیخ اتباع ده خاطر خو الله تعالی ما د ویلې د اطیع الله واطیع الرسول اول الامر منکم به هر تقدیر څوک هم چې کامیابی غواړي کوشش دی د سنت مبارکه او د ان حضرت صلی الله علیه وسلم کوي چې دیغه باندې علم حاصل کی په سنت ځان خبر کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خو براوي کېدو څه ویلې چې بیت الخلا ځای ته ننوت څه ویلې د بیت الخلا نه چې راوت څه ویلې جواب چای په کوم کیفیت باندې کوه بیا او داس په کوم کیفیت باندې کوه بیا جماعت په کوم طریقه ننوت الته عبادت په کومه طریقه کوه الته په جماعت کې د ناشتي په وخت کې څه کول چې راوت په کومه طریقه باندې وت د باندې د خلکو سره کوم قسم تعلق و په دا هر جزئی کې موږ تاسو د شمال شریف هغه حدیث مبارک خو اخو باندې یرو کنه دغه کوشش وکړه
چې اتباع سنت یو سنت وروسته را روان ده که ور ورسېدو په خیر وي موږ تاسې راتلې وار نه شو تاسې خو د تلې وار په ځای کې که تلې وار نه شو یو کنکای سنت ژوندی کول تر غټ بدعت حسنه چې غټه مدرسه جوړه کړي غټه مدرسه بدعت ته خو کومه بدعت ته بدعت حسنه تر غټې مدرسې جوړولو یو کنکای سنت په ځای کول په نیت اتباع د سنت داسې نه په خواهش په بنیاد په نیت اتباع د سنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الخلا ته په دغه طریقه ننوت چې د باندې اعوذ بالله ویله چا په پښه نه نسته وایي دا د یو غټې مدرسې تر جوړولو هم غټ ثواب لري لوی کمال په اتباع سنت کې ده ځکه خو دین موږ ته در راوړی دا نور خو ټول خادمان دي که فقه ده که صرف دي که اصول دي که نحوه ده که بلاغت ده که څومره کتابونه علماو جوړ کړي دي راځي چې ته ده خدمت قرآن او د حدیث ته ده که نه ده ته خو موږ لیارې دي که استاد ته ذکر راکوي که شیخ سره بیعت کوو که استاد سبق راکوي دغه لیارې ته هم برابري ټول اصل هدف خو هغه ده نو اتباع سنت هلته کېږي چې معرفت سنت راشي او بیا په هغه کې عشق او محبت پیدا شي د ځان د کامیابۍ ذریعه یې سړی وبولي نو وروسته بیا خدای متعال انسان ته ترقي ورکوي بس ده